د هیواد په یو منځني ولایت کې د یو مهم کان لپاره د یوې سترې اوسپنې پروسس کارخونې جوړېدو خبر خپور شوی دی. بلخوا په افغانستان کې د څه د پاسه 100 میلیارډ افغانیو په ارزښت سلګونه بېلابېلې پروژې منظور شوي دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د سلګونه پروژو د منظورۍ خبر لرو، خو پیل د اوسپنې پروسس کارخونې پر جوړېدو کوو. د حاجي ګک د اوسپنې کان چې د افغانستان او سیمې په کچه ستر کان او په بامیانو کې دی، اوس ورته د اوسپنې د پروسس کارخونه چې 1500 ټنه وړتیا به لري جوړیږي. دغه پریکړه د اقتصادي مرستیالۍ په نوبتي غونډه کې شوې ده. که چیرته کانونه مسلکي ډول مدیریت شي، هم ولس او هم دولت ته ګټور دي. دا ښه ګام دی چې پروسس په هیواد کې دننه وشي، خو شرط پکې مسلکي استخراج او بیا نړیوالو معیارونو ته په کتو پروسس کول دي. دغه ډول کارخونې جوړول ګڼ شمېر افغانانو ته د کار زمینه برابروي. همدارنګه هیواد د اوسپنې سکتور په برخه کې ځان بسیا کوي. د هیواد د پراختیایي پلانونو په لړ کې په تاریخي ډول 562 لوی او وړې پراختیایي پروژې د شاوخوا 113 میلیارډ افغانیو په ټولیز لګښت منظور شوي دي، چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې به تطبیق شي. په دغو منظور شوو پروژو کې د سړکونو او پلونو جوړول، د ترانسپورتي بنسټونو پراختیا، د اوبو او برېښنا شبکو جوړول او پراخول، روغتیایي او تعلیمي تاسیسات او نور بنسټیز عامه خدمات شامل دي. د یادو پروژو اساسي موخه د هیواد د زیربناو پیاوړتیا، د خدماتو پراختیا او د خلکو د ورځني ژوند اسانتیا بلل شوې ده. د مسؤلو ادارو له لوري د پروژو د تطبیق لپاره تخنیکی پلانونه او مشخص مهالویشونه ترتیب شوي او ټینګار شوی چې ټولې چارې به د ټاکل شوو معیارونو له مخې پر مخ لاړې شي. همداراز د کار د بهیر د منظم، شفاف او اغیزمن تطبیق لپاره به دوامداره څارنه ترسره کیږي. تمه ده چې د دغو پروژو عملي کېدل به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د زیربنایي اړتیاو د پوره کېدو، د خدمتونو د کیفیت د لوړوالي او د اقتصادي ودې د ملاتړ سبب شي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.